شپږ کاله کېږي چې تاسو یې له غږ سره اشنا یاست. کله مې هم په ذهن کې دا نه و چې زه به له یو کال نه زیات په بي بي سي کې پاتې کېږم. اولینه مرکه چې طالبانو مشر سره سوې ده ملا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه. ملا عمر څه ډول یو سړی و؟ نو ما ورته ټلیفون وکړ چې ملا صاحب دغسې مسله ده، وایي والله چې تر اصفهانه یې وزغلوم. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلې. دی یو کلیوال سړی و، بي بي سي کې چا خبر نسو جوړولی. موږ د ډاکټر نجیب په وختو کې یوه مرکه له ډاکټر نجیب سره لرله. د ده رویه له خبریالانو سره څه ډول وه؟ ما په لویه کې له طالبانو نه جدیت نه دی لیدلی چې په مرکه کې چا باندې غوسه سي. ګواښل شوي م یاستئ؟ اورېدونکي ډېر هوښیار دي، هغه له لرې نه پوهېږي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې 400 کسان ووژل سو. ځوانو خبریالانو ته مو پیغام څه دی؟ مجاهدینو ترمنځ جنګ و جګړه وه. زه 40 شپې په کوټه قلفۍ کې په خاد کې ساتلی وم. دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د خاد رئیس و او د ما په خلاصون کې هم ما سره کومک وکړ. زه یو کال نه زیات هیڅ آماده نه وم چې زه په بي بي سي کې کار وکړم. خوښۍ اوښکې مو کله توی کړي دي؟ وایي دا اوس زه چا جبري له بي بي سي ویستلی نه یم. د کابل د بي بي سي د دفتر بنسټ ما کېښوده. سبا به دغه دوه یهودان وي، ملا هبت الله اخوند اوري. نو موږ وایي ډېر باید احتیاط وکړو. ما له اورېدونکو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده، له سیاسیونو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده. د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې داسې یو څوک را سره میلمه دی چې 26 کاله کېږي چې تاسو یې له غږ سره اشنا یاست. داسې یو غږ چې زما په ګډون یې د هیواد په لر او بر کې ډېر زیات مینوال دي. هغه چې ویل به یې د نن خپرونه درته زه شیراغا کریمي وړاندې کوم. کریمي صاحب ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه. کور ودان صافی صاحب تاسو نه ډېره مننه چې زحمت مو ویستو دلته راغلی او غواړئ چې یو څو لحظې ما سره خبرې وکړي او اورېدونکي ورباندې مشغوله کړي. ډېره زیاته مننه. کریمي صاحب که پیل یې له دې وکړو چې 26 کاله خبریالي، یعنې زما له عمره څو کاله لا مخکې 4 کاله نو د هغې سره خدای پاماني دا شیبې درته سختې وي او که اسانه؟ پرته له شک نه وروسته له 26 کلو نه له خپلو ملګرو او دوستانو نه خدای پاماني اخیستل، که هغه زما همکارانو په دفتر کې او یا زما مینوال او اوریدونکي وو په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې، له دوی سره خدای پاماني کول راته ډېر سخت کار و. زه اوریدونکو ته باید دا ووایم چې زه مسلکاً انجینیر یم. ما په افغانستان کې مې انجینري لوستې ده. کله چې برطانیې ته راغلم دلته مې هم انجینري ولوستله. زه د یو سلسله معاذیرو له کبله مجبوره سوم چې یو څه وخت لپاره بي بي سي ته لاړ سم، هلته کار وکړم. او کله مې هم په ذهن کې دا نه و چې زه به له یو کال نه زیات په بي بي سي کې پاتې کېږم، ځکه ما له انجینري سره لیونۍ مینه لرله. ولې دا 26 کاله داسې راباندې تېر سو لکه 26 ساعته، باور مې نه راځي. او دا یوازینی دلیل زما د خوږو همکارانو مینه، د اوریدونکو مینه او تشویق د دوستانو. څومره یعنې درته سخته وه چې تاسې کله دغه پرېکړه وکړه چې له بي بي سي سره د خدای پاماني وشي؟ یعنې واقعا زه په دغه ځای کې ناست وم په دې سیټ کې او ما له همدغه ځای نه ایمیل ولیکه د نومبر په 14 باندې چې دوستانو نن زما وروسته له 26 کالو وروستۍ ورځ ده له تاسو سره، زه ستاسو نه خدای پاماني او بخښنه غواړم. نو واقعا ډېره راته سخته تمامه سوه. لیکن انسان په ژوند کې استراحت هم ضرورت لري. 26 کاله یو عمر ده. یو وخت وي انسان وړکی وي، لاړ سي ابتدایي تحصیلات، عالي تحصیلات سر ته ورسوي، ورپسې مرحله د کار ده، کار وکړي. نو ډېر هغه بختور خلک به د ژوند درېیمې مرحلې ته چې هغه تقاعد یا استراحت ته دې مرحلې ته رسیږي. خو الحمدلله زه هغه درېیمې مرحلې ته مې ځان برابر کړ. په دې 26 کلونو کې
تاسو ته خواشینونکی خبر څه و او د خوښې خبر چې تاسو پرې خوشحاله شوي یاستئ؟ یاره ډېر خواشینونکی خبر راته زما د ځینو ملګرو لکه عبدالصمد روحاني، احمد الهام او د ځینو نورو دوستانو چې 4-5 تنه موږ خپل همکاران لاس ورکړه. یعنې ما ځان نسو کنټرولولی. د بي بي سي عمومي رئیس راغلی و موږ ته د تسلیت لپاره، خو هغه زه ولیدلم چې زه ځان نسم کنټرولولی. نو زموږ د شعبې مشر ته یې ویلې دغه څوک چې کار نسي کولی نن دوی ته لطفا اجازه ورکړه چې کور کې آرام وکړي. یعنې په ما باندې ډېر سخت تاثیر وکړ. او د ژوند البته ښې شیبې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه له ښې شیبو نه 5 د مې وه او په افغانستان کې سوله وسوه. د مجاهدینو ترمنځ جنګ و، جګړه وه، سوله وسوه، روغه وسوه. دې ماته ډېر خوند راکړه او په دې ورځ باندې زما لور خدای راته راکړه. یعنې د هغې ورځې په خاطر باندې دا راباندې هر وخت مې دا رایاده وي او دا راباندې ګرانه ده. کریمي صاحب، زده کړې تاسو وویلې چې تاسو په وطن کې مو زده کړې کړې بلې په انجینرۍ برخه کې. په وطن کې خو حالات هغه سختې مو هم لیدلې دي؟ بلکل مو لیدلې دي. مثلا هغه وختو کې چې موږ مخکې دې چې زه پوهنتون ته لاړ سم، کله چې په لیسې دوره وه، غازي لیسه کې موږ وو، هلکان ډېر شوخان وو، هره ورځ مظاهره و راوتلو، دا مسایل وو، اخو ډب و، پولیس وو. بیا چې پوهنتون ته لاړو دا د ثور اوښتون پسې راغی. په دې مرحله کې البته په تظاهراتو باندې، په لاریونونو باندې یو څه بندیزونه ولګېدل. ولې بیا هم کله چې ته په پوهنتون کې، کله چې ته په مکتب کې ډېر زیات سړی دغه قواعدو ته، قوانینو ته ډېر زیات پابند نه وي. نو موږ بیا هم راوتلو، مظاهرې هم کولې، چې په نتیجه کې زه یو پړاو کې پلچرخي ته لاړم او 8 میاشتې مې هلته تېرې کړې. مخکې له دې چې پلچرخي ته لاړ سم، زه 40 شپې په کوټه قلفۍ کې په خاد کې ساتلی وم. یعنې تاسې زندان هم تېر کړی؟ ما زندان هم تېر کړی ده. ټوټل مجموعاً 8 میاشتې زه پاتې سوی یم. 40 ورځې په کوټه قلفۍ په خاد کې وم، په صدارت کې. هلته د خاد دفترونه وو او بندیخانه یې وه. وروسته له هغه نه په پلچرخي کې وم. دا د ډاکټر نجیب الله په وخت کې؟ دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د خاد رئیس و او د ما په خلاصون کې هم ما سره کومک وکړ. ډاکټر صاحب نجیب؟ بله، هغه په خلاصون کې ستاسو سره. بیا څنګه مو بریتانیا ته مخه کړله؟ دلته څنګه راغلی؟ زه خو چې له بندیخانې نه راووتلم، یو سمستر مې پاتې و، لاړم بیرته پوهنتون ته. دا سمستر مې ختم کړ، د امتحان وروستۍ ورځ مې وه. زه لاړم پېښور ته. نو پېښور ته چې لاړم، لا پېښور ته رسېدلی نه وم، په پکتیا کې وم. بي بي سي راډیو مو ونیوله. هلته اعلان پکې وکړ چې هغه بورسونه چې تر دې وړاندې د برطانیې حکومت افغان دولت ته ورکول، افغان حکومت ته یې ورکول، تر دې وروسته دا په هغو باندې بند دي، دا به مهاجرو ته ورکوي. زه لاړم پېښور ته، خو هلته هم لار و چاره راته نه معلومېدله. یو څو ورځې کته پورته وګرځېدلم، بالاخره یو وخت کې ستړی سوم. نو تصمیم مې ونیوم هلته راځه دغه اعلان دوی یو وخت کې کړی و، د دې اعلان پوښتنه وکړم. نو قصه یې البته ډېرې زیاته اوږده ده چې څو مراحلو نه زه تېر سوم، خو بالاخره ځای مې پیدا کړ، برټش کانسل و. برټش کانسل راته ویل چې سبا به راسې امتحان به ورکړې. سبا ورغلم، امتحان مې ورکړو. یو 2-3 ورځې وروسته یې پسې خط یې راولېږست چې ته موږ انتخاب کړی برطانیې ته به ځې. نو دغه د برټش کانسل بورس مې اخیستی و، د 2 کلو و. البته دې تر څنګه ما یو بل بورس هم اخیستی و پېښور کې چې هغه د بینکاک لپاره و، د 3 کلن و. لیکن ما 2 شی زه برطانیې ته وهڅولم. یو دا چې د برطانیې نوم ډېر غټ و، دوم دا چې د بینکاک بورس 3 کلن و. نو ما ویل چې زه به څنګه 3 کاله له خپلو خلکو، له خپلې کورنۍ نه لرې پاتې کېږم. راځه دا 2 کاله بس دي، لاړ به سو 2 کاله به تېر کړو. لیکن خبر نه ومه چې 45 کاله به په ما باندې په برطانیه کې تېرېږي او لا تېرېږي به هم. تاسې خو دلته راغللی، انجینري مو دلته ویلې چې دلته مو ولوستله؟ انجینري مې په کابل کې لوستې وه. بیا مې پوسټ ګراجویټ سټډیز دلته بیا وکړې، ما فوق لیسانس.
بیا کله چې مو زده کړې خلاص شوې بي بي سي ته راغلی؟ بیا چې زده کړې مې خلاصې شوې موږ باید اصولا بیرته تللي وای پاکستان ته. نو دغه کار مو ونه کړ. دلته هم سیاسي پناهندګي لپاره درخواستونه ورکړه چې البته زما په نظر ښه خبره نه وه، ځکه وروسته له یو 2 کلو هغه بورسونه بیا ودرېدل او یوازینی دلیل به زه همدغه و، زه باید په دې ګناه باندې اعتراف وکړم او ما سره نور کسان هم وو، ځکه هغه بورسونه بیا ورنه کړل چاته. نو مغه و چې ما سیاسي پناهندګي ورکړه او د یو په هغه وخت کې ډېر زیات وخت نیو، نو ما باید انتظار ویستلی وای. یو دوست راته بلنه راکړه، زه تر هغه پورې دی چې وخت د سرنوشت دې معلومیږي ښه به دا وي چې بي بي سي سره همکاري ولري. نو چون د افغانستان له وضعیت سره زما ډېره مینه وه چې ځان هر وخت ورباندې خبر یم، ما ورته ویل دې نه ښه کار چیرې ده، زه به درسم کار به هلته شروع کړم، ولې کله مې چې د سیاسي پناهندګي مسله معلومه سوه نور هلته کار نه کوم. او زما خپل یعنې ذهنا زه 1 کال نه زیات هیڅ آماده نه وم چې زه په بي بي سي کې کار وکړم. بي بي سي ته په راتګ سره دی خو به هم خپلې لوړې ژورې لرلې، ځکه تاسې په انګلیسي باندې زده کړې کړې وې او همداراز په کابل کې په انجینري لوستې وه. بله دا هم سخته نه وه چې کله تاسې له انجینرۍ تاسې د خبریالۍ په لور خبره په دې کې چې واقعا دا یو ډېره سخته خبره وه او هغه وختو کې چې موږ په بي بي سي کې کار شروع کړو، بي بي سي شرایط داسې نه و لکه دا اوس دي. مثلا زه اوس په ورځ کې کېدمه 2-3 رپورټه به ما په ورځ کې جوړول، خبر به مې جوړاوه، لیکن په هغه زمانو کې تر ډېره وخته پورې بي بي سي کې چا خبر نسو جوړولی، خبر به د خبرونو کوټې جوړاوه، نیوز روم به جوړاوه. یعنې یو وخت کې یو خبر و په ناروی کې و، فکر کوم یو چا یو کاریکاتور ایستلی و د پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم او هغه یو بد شی ویستلی، دا سړی یهود و. نو ما خبر راغی چې زه باید دا خبر ترجمه کړم، موږ ته به خبرونه را لېږل د نیوز رومونه د خبرونو له اطاق نه. نو ما د خبرونو اطاق ته وویل چې ګوري په افغانستان کې موږ 2 یهوده لرو، که زه دغه خبر نشر کم او په افغانستان کې بي بي سي رادیو ټول اوري، سبا به دغه 2 یهودان وي. نو د هغو جواب ما ته دا و چې موږ اصول دا دي چې باید خبر ورکړو، دغه شی سوي دي، خو ما ته ډېره سخته وه. بیا بالاخره 12 بجې د شپې وې، د موږ یو مشر باقر معین دی، ایرانی و، ډېر سابقه دار په بي بي سي کې، دی مې د شپې له خوبه راویښ کړه. ورته ویلې چې دغسې یو مسئله ده، زه څه وکړم؟ و هغه راته ویل، هغه په ایراني اصطلاح راته ویل ولش کو، یعنې پرېږده، که پوښتنه یې وکړه بیا به زه جواب ووایم. نو دغسې مشکلات هم وو. او غیر له هغه نه زه تاسو ښه خبره وکړه، ما په کابل کې درس ویلی و، درس مې په فارسي ویلی و، له 3م صنف نه پورته ما ټول درس په فارسي ویلی و، فاکولته کې نیمه کلی انګلیسي وه، دلته چې راغلم پښتو راته مشکله ډېره زیاته وه. خو یو څه مې خپل زحمت وایسته، یو څه د همکارانو مرسته وه او له خپلو تېروتنو نه مې ډېر څه زده کړه. یعنې هره کلمه به ما 1-2 ځلې له دوی نه پوښتنه کوله. په دغه ترتیب سره ما وکولی چې تر یوه حده پورې پښتو زده کړم. یعنې یو ټوکه به سره وکړم چې ګوهر صاحب به ما ته کله کړی ویل پارسیوانه، او ځکه چې ما نه به ډېر کلمات په فارسي کې راتله، ځکه چې زده کړې مو فارسي کې دي. کریمي صاحب په دې دومره اوږده موده کې کېدای شي په افغانستان کې خو بدلونونه پکې ډېر زیات راغلل، تاسو به د ځینو قمندانانو یا د سیاسي څېرو د هغه سره بېلابېلو خلکو سره به مو مرکې هم کړې وي، پروګرامونه به مو هم لرل. که په دې اړه راته ووایي چې که داسې درته وایم هسې خو به ډېر زیات سي، خو په دغه موده کې چې زه په بي بي سي کې یم، دا د مجاهدینو د وګونو حزبونو نه نیولې، له مشرانو نه یې، له معاونینو نه یې، له ویندویانو نه یې، له مشهورو قمندانانو نه، دوی ټولو سره مې خبرې کړي دي. ایران برخه کې مثلا محسني و، یوازینی څوک و، هغه لږ پښتو، لږ نه یو څه پښتو باندې پوهېده، هغه سره مثلا ما خبرې کړي دي.
بیا چې کله ډاکټر نجیب حکومت و په هغه وختو کې البته یو څه د مصاحبو کول یعنې ډېر زیات مروج نه و. زیاتره به زموږ د انګلیسي څانګې کوم ژورنالیستان چې کابل کې وو هغو به هغه کول مرکې کولې. موږ د ډاکټر نجیب په وختو کې یوه مرکه له ډاکټر نجیب سره لرله چې هغه زموږ یو خدای بخښلي همکار نبي مصداق سره وکړه. نو بل چا نه ده کړې. اما کله چې بیا طالبان راغله طالبانو کې له یو سره له ټولو سره مرکې کړي دي. ملا عمر سره مو مرکه کړې؟ اولینه مرکه چې طالبانو سره د طالبانو مشر سره سوې ده ملا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه. او دا داسې یو وخت و چې د ایران او د طالبانو ترمنځ اوبه خړې سوې وې. ایران که اشتباه ونه کړم 150,000 یا 1,080,000 خپل ځواکونه راوستي وو پولې ته. نو ما ورته ټلیفون وکړ چې ملا صاحب دغسې مسله ده 1,080,000 سرتیري ایران راوستي دي په دې پوله کې اچولي دي. نو زه به خپله پوښتنه درته وایم چې ما په څه شکل کې وکړم. نو ما ورته ویل چې ملا صاحب تاسو په خپل ځان کې د ایران د ممکنه یا د احتمالي حملې توان په ځان کې ګوري؟ نو دی داسې غلی و یو دم یې ویل وایي احتمالي وایي والله چې تر اصفهانه یې وزغلوم. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلې. نو دا مرکه ما ورسره اولینه مرکه چې موږ سره وکړه او ډېره مشهوره هم سوه. دا مرکه پښتو څانګې فارسي څانګې ایرانیانو او بالاخره ټول بلډینګ وکاروله. او کله چې ما د ده په ژوندلیک باندې کار کوو هم د دې مرکې یو برخه مې راواخیستله دا مې په هغې کې مو کاروله. نو اخري مرکه البته طالبانو له مشر بنسټګر سره زموږ همکار داود جنبش کړې وه خو هغه هم داسې مستقیما نه وه له یوه ټلیفون نه بل ته له بل نه داسې تاسې د کریمي صاحب ملا عمر سره مو مرکه کړې ده په کراتو تاسو ویل څو ځله مو مرکه او بله. ملا عمر څه ډول یو سړی و؟ ملا عمر یو وخت کې مخکې له دغه مرکو نه ما ته داسې برېښېده چې دی به په هېڅ نه پوهېږي. دی یو کلیوال سړی و ولې ډېر پوخ سړی و پخې خبرې کولې. یعنې کله چې دی دا خبره ماته کوي چې والله تر اصفهانه یې وزغلوم خو دا خو تاریخ لوستی ده تیر ته تللی ده چې په تیر کې هم د افغانستان پادشاهانو دا کار کړی چې هغوی تر هغه ځایه پورې زغلولي دي او دا کار به زه کوم. او بل هره خبرې ډېره سنجیده په کلیوال انداز کې یعنی هره خبره تیر تاریخ او هغه د په کلیوالي انداز کې بله. د سره مو اړیکې څنګه ټینګېدلې؟ ځکه هغې وخت کې خو معمولا به موږ خبرې کولې مستقیما به مثلا اطلاعات کلتور وزارت کې یو وخته پورې هغه متقي صاحب و چې دا اوس وزیر د خارجه ده. په بهرنیو چارو وزارت کې مولوي وکیل احمد متوکل و چې موږ سره خبرې کولې. مثلا دغه کلیدي وزارتونه چې وو دوی وزیران ټول را سره خبرې کولې. معمولا به کله چې مرکزي مسله وه په قندهار کې د دفتر مشر عبدالحی مطمئن نو هغه ډېر همکار سړی و خدای دې وبخښي اوس په حق رسېدلی ده. نو د هغه له طریقه به موږ سره رابطه ټینګوله او مستقیما د سره به رابطه نه وه د هغه له طریقه به وه. د خبریالانو سره خو چې تر ډېره دغه چارواکي خبرې کوي د هغوی هغه رویه معلومیږي. د ده رویه له خبریالانو سره څه ډول وه چې کله تاسې ورسره خبرې کولې؟ بیخي نورمال یعنې داسې نه و. مثلا یو وخت کې 2 ځلې ما یو چا سره مرکه کوله نو هغو باندې بده ولګېدله وایي ته دې شرایطو ته وګوره دې وخت ته وګوره ته دا رقم خبرې له ما نه غواړې. خپله ملا محمد عمر نه دا د مجاهدینو یو مشر و او وروسته له هغه نه یو بل څوک هم و هغه هم داسې ورته یو هغه وکړه. لیکن ملا محمد عمر کمې مرکې کولې ولې نورمال و برخورد ډېر عادي و او ما په لویه کې له طالبانو نه جدیت نه دی لیدلی چې په مرکه کې چا باندې غوسه شي په هغه وخت کې بلې و.
اوس یعنی اوس خو هم تاسې په دې دوره کې هغه تېرې دوره کې هم تاسې خبریالي کړې ده او اوس هم دا تر وروستیو ورځو پورې هم تاسې کار کړی او خبریالان وي اوس مو مرکې کړي دي اوس څومره توپیر وینئ سره توپیر اوس خو یو خبره ده په هغه مرحله کې تېر ځل چې و دوی مثلا یا کوم وزیر به خبرې کولې یا به د دوی مرکزي ویان به خبرې کولې داسې نه و چې هر وزارت یو ویان درلوده اما اوس هر وزارت یو ویان لري او ویاندویانو سره خبرې کوو البته ویاندویانې په لومړۍ مرحله کې ډېره تجربه یې نه لرله او بل یوه ویره دوی سره وه چې بي بي سي راډیو په خپله مشر ملا یې اوري ملا هبت الله اخوند یې اوري نو موږ وایو ډېر باید احتیاط وکړو نو دوی په خبرو کې ډېر زیات احتیاط کوي او کله ناکله ځان هم ساتي خو اوس بلد سوي دي اوس خبرې کوي او هر وخت کوي دا چې د خبریالۍ په دې دومره موده کې چې دومره په افغانستان کې بدلونونه راغلل ګواښل شوي م یاستئ زه نه یم ګواښل سوی یو خو زما دغه اورېدونکو هم کېدلی شي که د تېره جمعې ورځ باندې د راډیو اورېدلي مینه یې ښودله او له زړه نه یې ښودله ما له اورېدونکو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده له سیاسیونو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده یو ژورنالیست باید خپله اجنډا ونه لري هغه ژورنالیستان چې خپله شخصي اجنډا نه لري زه فکر نه کوم چې هغه به له مشکل سره مخ شي یعنی څوک د خبریالۍ اصول مراد کې هغه هېڅکله د ستونزو سره یعنی هېڅکله خو زه دا نه وایم یو سړی به مثلا یو